محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شيخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبد الواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. دا اوس درې آیات چې ما تلاوت کړه رابط یې پرون سس په یاد دی چې مخکې د مطلقې ښځې بحث کېدی په اعتبار د عده چې عده به څنګه تېري. نو پرون چې موږ دا 240 آیات را شروع کاوه د دې ځای ارتباط دا و چې اوس د مطلقې ښځې بحث کېږي په اعتبار د ولور د مهر چې د دې به نو مهر څنګه کېږي که سړي طلاق ورلره ورکړي. نو د دې دپاره 4 صورته وه چې د دې ولور به څنګه کېږي. اول یې داسې لنډ زده کړي چې ښځه چې میړه طلاقوي دا به یا تر مس د مخې یا به تر مس وروستې. مس معنا د هغې سره همبستري کول یا خلوت صحیحه بس دا حکم د مس لري. مسیس اصلا و جماع ته ویل کېږي. نو په جماع کې خو د ده و د دې ښځې بدن سره تماس پیدا کوي. نو اوس کنایي طور یسوع الله پاک وایي چې د دې ښځې مس کړي یا یې نه یې کړي معنا ورسره همبستر سوی یا نه. نو طلاق د وخت ورکول کېږي یا تر مس د مخه چې معنا ده و د ښځې کوروالي نه ده کړې د پلار پر کور د دی طلاق ورکوي یا به تر دې وروسته. دا چې تر مس د مخې دغه طلاق بیا 2 قسمه دي. یا به هلته په عقد کې چې دوی نکاح تړله هلته به دوی ولور ټاکلی یا بیا نه یي. پرون دې هغه صورت ذکر سو چې دوی په عقد کې ولور نه و ټاکلی دغسې عقد یې سره کړی و د دې د طرفه څخه یو سړی چې د دې وکیل و یا یې ولي و مثلا و هغه خاوند چې ویلي چې ما دغه ښځه تا ته په نکاح در کړې ده القبول مې د ولور یې سره نه کوي یا نو نکاح خو منعقده سوله. اوس که چیرې دی پرې وتلی وه ورسره خو بیا یې حکم تېسته معلومېدي چې محرمي سره لازمي دی. اوس خو نکاح منعقده ده مګر ده د خدای بنده ګر سره د ښځې سره ولا نه لیدله باره یې طلاقه کړله. په دغه وخت کې پرون حکم معلوم سو چې څه به ورکوي متعه به ورکوي. متعه هغه 3 جامې وې غټ پوړنی و کمیس یې و زموږ په اصطلاح کې پرتوګ دی یا د عربو په اصطلاح کې بل کوچنی پوړنی دی چې پر ځان یې اچي. دغه 3 جامې به ورکوي او دا 3 جامې هم د قانون مطابق وي. ول هغه سړی چې ډېر وس والا هغه به د خپل وس مطابق نو کوي ګراني ورته رانیسي. او سړی چې کمزوري وس والا هغه به د خپل مسکنت مطابق دا ورته رانیسي. دا یو صورت. نن یې دا 2 صورت په دغه آیات کې بیانېږي. هغه دا دی چې ده خو مس نه دی ورسره کړی در مس د مخه یې طلاق ورکړي مګر خو مسله دا ده چې دوی عقد سره کاوه دغه عقد په وخت کې ولور ذکر کړی دی چې معنا 15 لکه دی یا 10 لکه دی یا 10 لکه دی هر څونه چې دي ذکر کړي یې دي مګر خو طلاق قبل المسیس ورکړي قبل الجماع ورلره ورکړي. په دا وخت کې به نو بیا څه لازمیږي نیمه ولور لازمیږي. ولې ښځه ورته وایي دغونه نوم پر ما ولاړ سو د نکاح. نو
نو د مثال په تور تا ته که ستا شی نه دی تسلیم سوی چې د مثال په تور هغه د دې بدن دی مګر بیا هم نو نوم خو د کوزدې را باندې ولاړ کړي چې دا ښځه طلاقه کړې ده یو څه مسلې خو ماته راجع کوي باره خلک وایي دا نو ولې طلاقه کړې ده نو شریعت ده ته وایي ته به نیمۍ ورور ورکوې دا ولور پر ده باندې فرض واجب دی دا نیمۍ چې ورکوي بیا په دغه اوس آیات کې دغه حکم بیانېږي نو صورتونه خو ما درکړي چې څلور دي هغه نور دوه چې دي هغه چې آیات ترجمه خلاصه کړم باره بیا درته بیان کړم اوس ترجمې ته تاسې ګورئ الله رب العزت فرمایي وایي وإن طلقتمو که تاسې طلاق کړلې هورنه دغه ښځې من قبل د مخه ان تر دې تمسو چې تاسې مسه کړي وي هورنه دوی تر دا مس د مخه مو طلاق کړې لا اصطلاح نه دی وروړی معنا هم بسترې نه ده ورسره سوی په ځای کې نه دی ورسره پرېوتلی و په داسې حال کې مطلقې کړلې تر مس د مخه قد فرغتم قد په تحقیق سره فرغتم چې تاسې ټاکنه کړې وه مقرري مو کړې وه لهونه دپاره د دوی فریغ د هغه مقرري چې ولور دی هغه شی مو ټاکلی هم اوس هم د معلوم چې 8 لکه چې 9 لکه جلس معنا چې هغه د دوی جوړه پر راغلی وه دغه ولور ټاکل سوی دی او د ده طبیعت بس دغه رقم سی اپلا قبل المسیس قبل الجماع طلاق ورلره ورکړي نو به څه چل کېږي حکم دغه دی فنصف ما فرقتم فنصف نو نیمۍ در باندې واجب دی ما د هغه ولور فرقتم چې تاسې ټاکلی دی دا چاره نه لري ورکوی بیا خامخا الا ان یعفون الا ان مگر نه هغه وخت بیا چاره لري مې ورکوه یعفونه که دغه ښځو عفو وکړله دغه مطلقات ښځو هغه غیرتمنه ښځه وه ده در وسله ولور نه دی وررسولی قرآن خو حکم ورکړي ښځې ته چې نیمۍ ولور ځینې واخله 8 لکه ولور 4 لکه ځینې واخله دې باره ورټول پسې لایه که چې دغه رقم بدپوزه انسان دی مخکې پراته شي چې طلاق یې سمه دمه نکاح تړل سوی ده عقد سوی دی ده د مخه در جماع و د مخه تر پرېوتو معنا د واده د مخه بیا د ماته طلاق راکړي نیمۍ ولور یې امنه کوم الله وایي که دې عفو وکړه باره خو نو بیا نه دی در باندې واجب خو حق یې در وبخښي نو او یعفو والذي او یعفو چې یا عفو وکړي الذي هغه سړی بیده چې په لاس کې د عقدتو هغه غوټه د النکاح د نکاح یو ماینه ده یو میړه دی د نکاح غوټه د چا په لاس کې د څوک یې خلاصولی سي میړه یې خلاصوی سي طلاق چې دی ګرد عمر د نر د خوا ورکول کېږي د ښځې د خوا په شریعت کې طلاق نشته ښځه که په عذاب طلاق غواړي قاضي ته به عریضه کوي قاضي بیا زوج را غواړي باره به قاضي ورته وایي چې طلاق ورلره ورکړه لکه ګزاره سمه نه کوي مسلې به ګرده شاهدانو عکسې به ګرده ترله تېر سوي که ده نه ورکاوه باره به نو قاضي ورته وایي زما د خوا طلاق اخلاص دی دې نه ورکړي باره طلاق واقع کېږي نو زما د خبرې مطلب دا دی د نکاح ګواکې یو تناو دی سره غوټه سوی دی یو تناو د ده د خوا دی بل د دې د خوا دی دغه عقده غوټه یې چا په لاس کې نیولې هغه د نارینه په لاس کې د ښځه طلاق نشي ورکولی الله وایي یا که داسې پېښه شوه چې دا د نکاح غوټه په لاس کې د نر دی د عفو وکړه غیرتمن سړی دی دا بیا څنګه نو شریعت خو تا چې طلاق دې ته قبل الدخول ورکړي قبل المسیس کې ورلره ورکړي خو نیمۍ ولور ورلره ورکړه نو ده مخکې ګرده ادا کړی دی 8 لکه یې ورکړي دي نو خدای به سړی وراسي چې از ما 4 لکه راکړي نو واده خو ما دې نه سره وسو نو تاسې خو ګرده وړي دي باره شریعت ورته ورسه نیمۍ ځینې راوړه نیمۍ ورپرېږده ده څه چل وکړي باره ورلاکه بس ما د خوا ګرده ما وبخښي نو علاوه په دغه دوه صورت کې د نیمۍ واجب نه دی په کوم دوه صورت کې چې یا دا ته خپل هغه نیمایي ور تېره سي هم پر د نیمایي نه دی واجب او یا دا دی چې دی تر خپل نیمایي تېر سي نو هم هغه نیمایي پر ده نه سي واجب چې ورلره ورکړي خو ده دا نور ګرده پسې ور وبخښي ګر بس چې طلاق واقع سو چې خوا دې بده نه سي ټوله یې دګې دا نیمایي په هغه وخت کې کېږي چې معنا نه دی عفو کوي نه دا عفو کوي نو وان تعفو اقرب للتقوى الله پاک فرمایي وایي وان دا خبر تعفو چې تاسې عفو وکړي دا خطاب نو دواړو ته شو و دې نرو ښځې ته اگر چې صیغه چې ده د مذکر دپاره ده خو مذکر پر نر ګرد عمر غالب وي مسلمین ذکر کېږي مؤمنین ذکر کېږي ښځې په تابع کېږي دلته هم دا خطاب دغه رقم عام دی وان دا تعفو چې تاسې بخښنه وکړي هر یو تر خپل نیمایي تېر سي اقربو دا ډېر نږدې دی لتقوا تقوا لره که تقوا ته ځان ورولې دغه کار غوره کړه وجه ته وایي ته ورتېره سه ته به در د تقواداره سه که دی در تېر سو دی به در تا تقواداره سي دغه خبره ده د عفې خبره یې ورته وکړه چې یو بخشش وکړي هر یو چې کوي چې جنجال ختم سي ابره به یو در تېر سو نو که نه تر تېره دی حکم پسې هغه د معلومه ده چې نیمۍ ورلره ورکړه پسې رب العزت فرمایي ولا تأسوا الفضل بینکم
ولا تنسوا تاسې مه هېروئ الفضل احسان کول و نیکي کول بینکم په خپل منځ کې. دا مېړه معنی ته وایي اگر چې طلاق ما دې سره واخیستې نیکي مه سره هېروئ. د نیکي ته شا مور ګرځوه چې یا اوس مو سره طلاق سو ولا پل مې څه وڅکوه پل بلې څه وڅکوم. الله وایي اوس هم احسان سره کوئ. احسان په هر ځای کې پکار دی، خصوصا په دغسې ځایو کې د احتیاطه کار اخیستل پکار دي. داسې نه چې په بدي باندې خبره واړي. یا د ښځه د مثال په طور چادر نیمایي تېرېږي بس دغه د دې نیکي سول، یا دی چې تېرېږي دغه د دې نیکي سو نیکي ته شا مه ګرځوئ، عفو وکړئ، بخششونه وکړئ، نور شی هم ورسره ورکړئ. نو په دغه صورت کې چې د دې دپاره نیمه ولور لازم سو، هغه د متعې حکم نه اوس وجوبي نه دی. باره متعه پر دې سړي نه ده واجبه، متعه خو منوس ده د هغه درې جامع. په دې وخت کې متعه مستحبه ده چې دی ورلره ورکړي، واجبه نه ده. ولې خو نیمه ولور هغه دی د دې حق کېږي. نو چې نیمه ولور یې نو متعه به ولره باندې واجبه ده. متعه نو دلته د زوج دپاره مستحب کار دی چې بابانو لنګوټه دې تړلې د غیرتمن سړی خو یې هغه نیمه ولور خو الله دې ته ورکړی و، ونسه دا متعه پسې ورکړه چې باره دا ستا په لا پر لوړې چې وروره د مجبورۍ مې طلاق ورکړی دی، بد مې ولا کزن کده کنې خو دغه دی علی کالي مې ورسره ورکړه، نیمه ولور مې ما دې ورلره ورکړي. دغه متعه په دا وخت کې مستحبه سو. نو د ټولو ښځو دپاره متعه مستحبه ده. چپ له هغه مخکې پرون چې ویلو د هغې دپاره متعه واجبه وه، ولې هغې نیمه ولور نه درلودی. ولې نه درلودی؟ خو په عقد کې نه و ذکر سوی. نو د هغې متعې حکم به مو په یاد چې 15 درهمه به کمه نه وي او د مهر مثل تر نیمایي به وربالا نه وي. نو دا حکم دلته خلاص سو. تاسې د مطلقې ښځې د مهر په اعتبار دوه صورته وویله چې په دغه پرون په آیات کې او د نن په آیات کې طلاق تر جماع د مخه ورکول سوی دی، ولور نه دی ذکر سوی. په پرون په صورت کې د نن په صورت کې ولور ذکر سوی. دوه صورته نور پاتې سو. هغه بیا دا صورتونه دي. بیا وروسته د احکام نور بیا راځي. په صورت نساء کې هم راځي د طلاق خبرې، په صورت طلاق کې هم راځي. داسې نه دی چې دلته ګرد د طلاق مسلې خلاص شوي، ډېر یې په هغو دوو صورتو کې بیا راځي. دا هلته به بیا هغه بیا د خیره سره زده کړي. اوس بیا زه داسې خلاص درته ووایم چې دی وجه ښځې ته طلاق بعد المسیس ورلره ورکړي. مسیس دا معنی چې ورسره پرېوتلی دی دی، مطلب خپل شی ته رسېدلی دی. په دغه وخت کې چې طلاق ورکوي بیا د به شاخه لري، یا به هلته چې دوی نکاح سره کوله دوی به هلته ولور ذکر کړی یا بیا نه یې ذکر کړی. که دوی ولور نه و ذکر کړی، نکاح یې کړې ده او دوی ورسره پرې هم وتی، باره یې طلاق ورلره ورکړي. اوس به څه چل کړي؟ پوره مهر مثل به وکړي. دغسې نجونې د دغې نجلۍ په خاندان کې په 2 لکه خلک نکاح پر تړي، په هر څوک چې پر تړي هغو 9 لکه روپۍ به دوی وجې ته پوره ورکوي. پوره یې ولې ورکوي؟ نه نیمه کېږي، خو دته شی رسېدلی دی. او که په عقد کې هلته ولور ذکر کړي و 8 لکه 10 لکه روپۍ ذکر کړي وي او طلاق بعد الدخول ورلره ورکړي، خو ګرده پیسې د جې سولې، ولې حق و حقدار ته ورسېدي، وجې ته پیسې ورسېدي او ده ته د جې بدن رسېدلی دی، فایده یې پر اخیستې ده. دا سړی چې د کوروالا سره یوه پله پرېوځي، یوه پله په خونه ورسره ننوځي، ګرده ولور دې وګټي. چې د ګر سره لاس نه وروړي بارانو په هغه صورتو کې باران نیمایي ولور ته خبره راځي. دا کېدای شي چې په دې خبره سر خلاص سوی. نو دا دوه صورته نور چې پاته سول، کوم دوه صورتونه څه په ذهن کې راغله چې بعد الجماع بعد الخلوت دی طلاق ورکړي. بارانو یا ولور نه دی ذکر سوی یا ذکر سوی دی په عقد کې چې نکاح لاس ورتړل. که نه ذکر سوی مهر مثل به پوره ورکول کېږي، که ذکر سوی هغه ولور چې ذکر سوی دی مهر مسمى به پوره ورکول کېږي. دا حکم پر دغه ځای باندې اوس خلاص سو. ان الله بشک الله بما تعملون بصیر، بما په هغه څه سره تعملون چې تاسې عمل کوئ بصیر لیدونکی دی. د الله عز وجل و حکمته که تاسې متوجه سي. په قرآن کې چې هر ځای حکم د بیان کړی دی، که د امر حکم دی چې داسې وکړه، که د نهي حکم دی چې داسې مه کوه، په پای کې دغسې یو شی ور اچوي چې الله سمیع دی، الله خبیر دی، الله علیم دی. دا ولې ور اچوي؟ هغه باطني پولیس د مسلمانه سره ملګري کوي. اسلامي قانون خو دغه درګردو بیا دی، دربندګي قانون. په کومو ځایو کې چې آسماني قانون نه وي، د الله بیره نه وي، غل هغه وخت احتیاط کوي چې خلک یې ویني، پولیس ورته متوجه د حکومت پولیس. که څوک نه و پر هر شي چې لاس برسو کوي. مسلمان چې دی هغه که د حکومت پولیس نه وي، خو د خدای هغه باطني بیره هغه پولیس ورسره وي. نو اسلامي قانون کې چې دی د سړي سره 2 پولیسه ګواکې ملګري دي. یو د اسلامي حکومت جزا وي، د اسلامي حکومت عسکر دي چې هغه تا ګرفتاره کوي، جزا درلره درکوي. که هغه نه یې هم چې یوازې په خونه کې لکه د روژې مثاله بله ورځ ما درکړي، ما د روژه یې نیولي، نو څوک به د خبرېږي چې پر سر باندې سړی پورته کړي اوبه وچښي.
خو هلته باطني پولیس درته ولاړ دي برای الله دې دوزخ ته اچي دا ظاهري نه دي پټ دي دلته هم دا باطني پولیس بیا پسې درغلا کوي ان الله بشک الله عز وجل بما په هغه کارو سره تعملون چې تاسې عمل کوي بصیر لیدونکی دي معنا نو ته پوه سه چې په دغه احکام چې درته بیان سو چې د ښځې په مهر کې دغه حقوق دي بیا ادا کوي که دې نه کول الله دې ویني نو چې ویني دې څه معنا نو خو بیا جزا درکوي نو بیا خو هغه د دوزخ جزا چې د هغه درته ګوري پخوا ما درته ویلي چې کشر پر غلطۍ ویني ته ما څه ورته زه دې وینم د دې نو څه مطلب یعنې ما زمانه زما سترګې کار کوي دا مطلب دی دا خو نه دی زه دې وینم دا معنا چې نو خو به سره ګورو کور ته به راځې که به نه راځې دلته هم رب العزت دغسې یو قسم ما یو مثال درته کښېښو چې په ذهن کې مو خبر راځي چې الله ستاسې په هر څه خبر دی بالا نو عملي کوي که نه عملي کوي که دې نه کړه عملي تا ته به جزا ګوري دا خبره خلاصه شوه اوس دلته دا نور دوه آیات د لمانځه په باره کې د دې ربط د ما قبله سره څنګه ورکوي ربط یې دا دی چې الله پاک دلته داسې مخکې حق العبد بیان کړه دا د ښځې حق دا د مهر د ولور مسله دا څلور صورته چې مې بیان کړله دغسې د عیدې مسلې وې دا د حق العبد و اوس بیرته حق الله ته راغلی حق الله به دا معنا چې الله وایي داسې نه وي چې ستا ذهن ګرده باره د معاینې سره مشغوله سي چې طلاق یې ورکړي څنګه حکم یې کېږي که په نکاح کې به څنګه کول کېږي که څه شي به څنګه په عیده کې به څنګه کېږي دماغ ګرده هلته مصروفه یې یا چې هر څونه مشغول یې په معاملاتو کې مشغول یې که په معاشرت کې مشغول یې د الله ذکر ته به بیرته راځې ولې دغه دوه آیاته چې موږ وروسته بیا د ښځې احکام را بیانېږي کېدای شي خبرې ته متوجه شئ الله عز وجل په دغه کې چې د ښځې د طلاقو په مابینځ کې د لمانځه مسلې ور واچولې دا د څه دپاره بنده یې متوجه کړي چې ته به داسې نه وي چې هرې خوا ته دې مخ سو برجې نو الله ته شا سي د ښځې حقوقو ته که دې مخ سو په دا مابینځ کې د لمانځه وخت راغلی چې ابک به غورځې لمانځه ته به ځي که دې په بازار کې دکان کوه معاملات دې کولې ریړۍ دې چلوله بله مزدوري دې کوله روزانه دې کوله چې د لمانځه وخت راغلی غورځه په دغه یې درته وویله چې معنا ګوره څونه مهم احکام روان دي لکه د ښځې د مېړه تر منځ په مابینځ کې د لمانځه احکام ولې ور واچول چې الله داسې نه وي چې باره ته ګر سره د اولاده سره مشغوله سي ګر سره د کوروالا سره مشغوله سي د لمانځه ته شا وګرځوې نو د دې آیت کریمه ترجمه داسې ده حافظو الله وایي تاسې محافظه کوئ على الصلوات پر ټولو لمنځو دا د صلوات تورې ته که ستاسې پام طالبان دغه تی چې دا اوږده یې داسې اوږده پراخه تی چې ده صلوات دا باره جمع دی که چې دا څوکې سره بندې به دغه رقم لکه دا اوس چې پر تا د نری دغه چرګۍ تی چې موږ ورته وایي دا رقم دا دوه ټکي چې پر سر باندې ولري هغه باره مفرد دی صلات لمانځه ته وایي صلوات لمنځو ته وایي هغه نو جمع شوه الله فرمایي حافظو تاسې ساتنه وکړئ ساتنه څه معنا ام دوام پر وکه قضا کوه ام اره ورځ کوه او هم په خپل وخت کې کوه بس دغه د لمانځه ساتنه ده ګوره مداومه همیشه توب داسې به نه وي لکه زموږ داسې ځوانان چې اوس دي 3 ورځې نه کوي یو ورځ بیا سبداسې ته راسه نه نیوک په با خو نه هغه د 3 ورځې هغه څه شوله دا خو محافظه نه ده یا ته دغسې ودرېږي باره ته چې واترمال او لاړې به لاسو بزرق بیا ورک کال منزل کېږي نو دا لمبه الله پاک وایه محافظه دغه د دوام به وکړي دا دایمي ده دا در مرګ قرارداد د الله پاک سره تر څو چې ته مکلف پیدا بکې نو حافظو تاسې ساتنه کوئ ساتنه په څه چې هم به دوام پر کوي قضا به نه پکښې کې راولي او هم به په خپل وخت کې ګرد عمر کوي چې هغه وخت دی هغه فرایض او هغه ارکان به مراعات دا ګرد محافظه سوه على الصلوات پر ټولو لمنځو والصلات الوسطى والصلات او پر هغه لمانځه محافظه وکړي الوسطا چې هغه درمیانه دی د دې داسې مثال دی لکه سړی چې راشي باراوي وای ګرد کلمې مېلمانه یاست مولوي صاحب هم در سره راولي نو مولوي صاحب هم په کلي کې چې ټول ګرد کلمې مېلمانه یاست نو مولوي صاحب د کلي جز نو خدام د کلي جز دا په نامه یې ولې ذکر کړي دا هغه د مولوي صاحب مرتبه او رتبه تر دې نور خلکو راعلایي دا کړه چې معنا دی خو نو بیا د زیات توجه ور دي چې دی پرې انرژي در سره راولي رب العزت هم چې پر ګرد المنځو باندې تاسې محافظه کوي خدای د مابین زموږ پکې کې داخل شو مګر بیا په نامه یاد کې باره خاص بیا د مازګر لمونځ د مابین کې چې دی د لمونځ بیا چې دی خامخای محافظه کوي نو دا ولې په نامه یاد کوي دا د مازګر لمونځ ولکه استاد په مابینځ کې دی په دغه استاد بولي ولې په مابینځ کې دی خو د سهار لمونځ
او د ماپښین لمونځ دا د ورځې لمونځونه دي و دې بغل کېږي، د ماښام او د ماخستن لمونځونه بیا د شپې لمونځونه دي و هغه بغل کېږي. دی پر د مابینځ ولاړ دی، نه سمه دم هغه د ورځې رک سر دی، نه سم دم هغه ماښام دی، د مابینځ ځای نیولی دی. نو په دغه صلات وسطا ورته وایي. په احادیث کې په دې کې اختلاف راغلی دی، ځینې وایي چې صلات وسطا دا د سهار لمونځ دی، ولې ماښام او ماخستن هغه ټیک د شپې لمونځونه دي، مازدیګر او د ماپښین چې دا بیا هغه د رڼا لمونځونه دي، د مابینځ نیولی دی. خو عام تفاسیر چې دي، عام د حدیثو پوهان چې دي، هغه پر دغه تللي چې صلات وسطا څخه مراد د مازدیګر لمونځ دی. حتی حضرت بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها یو مریی درلودی، د هغه د خط زده و، نو دوی ماته یو قرآن شریف راولیکه، نو هغه به اخته و برایه پر دغه علاقه چې رانږدې سو برل ګوره اختو خیلې کې قرآن کریم پر دغه آیات چې رالې بیا غږ راوکړه، دلته یو خبره ده زه درته کوم. اده ول ما لیکي چې دغه ځای ته راورسېدم، ما هغه آیات ته اوس راورسېدم. بیبي اوس څه وایي؟ ادا چې راله برل ولیکه حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، دغسې ولیکه. دلته د صلات عصر تفسیر ورسره کښېږدول، ولهکذا سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر څخه ما دغسې اورېدلی دي. نو دغه حدیث د دې تایید کوي، نور هم ډېر حدیثونه په دې کې راغلي دي چې د مازدیګر لمونځ خورا مهم دي. نو دا ولې مهم دي؟ د انسان چې دغه رقم چې په د کاروبار اخته شي، خو موږ ورته خو ګرده د الله بندګان یو، په خپلو زړو خبر یو، برای پر کار شوق راځي ته وده، دا یو ګړی ته وده، دا یو ګړی لکه بام چې ګرلوي کرار لمنځني قضا شي. نو دغه د اشتغال وخت دی ډېر. الله پاک وایي چې تاسې هر څونه کاروبار جوش اخیستی دي، هر څونه بولیانې روانې دي، نارې وهی شروع دي، د مازدیګر لمونځ مه یېروئ چې باره د ماښامه سره بیا یو ځای وکړم. دغه د ډېر اشتغال وخت په دغه نو په نامه یاد کې توجه یې ډېره راجلب کړه چې دغه ته توجه وکړي. نور انسانان چې دي معنه چې مازې مؤمن په خپله پر خپل ټیم کې، خو دغه د ډېر د ارمان نه دي ختلي، هلته لمر پر لوېدو دلته کار پاتې یې باره دا کار ته ډېره توجه کړي. الله ولیا دغه ته به تاسې ډېره توجه کوئ. وقومو او تاسې درېږئ لله الله پاک لره قانتین، پټه خوله او په عاجزۍ په ارام به ولاړې، لکه د یو ډېر غټ افسر په مخ کې چې ولاړې څونه سړی په ارام باندې ولاړې. نو رب العزت خو د ټولو پاچاهانو پاچا دی، تر دې خو بالا زیاته هستي نه جوړېږي. حتی چې لمانځه ته لا راځي، دغه یو شی زده کړي، ځینې کشران دا رقم دي په تراټه را روانې راځغلي چې لاسونه داسې، خو ته د الله و حضور ته ورپېښېږي او تحریمه تړې. په تحریمه کې به ته څونه په سکون په ادب درېږي چې ته خدا توجه کوې چې اول خو به د الله سره په زړه کې رابطه نیسې چې الله دا ستا دپاره کوه. نو لاسونه غوږو ته وړې، په دې کې د الله لویي ثابتوي چې لوړ دی، الله اکبر. بل دا لاسونه دغه رقم نیسي، داسې مه نیسي لکه په چاړه چې یو شی پرې کوې، موږ یې داسې کښته کوو، داسې نه کښته کېږي. دغه رقم دا د اثبات دپاره دی چې الله اکبر. امیر والي ته اشاره سول، په د لاسو چې کښته کوي اثبات اشاره سول چې زه الله لوړ بولم، دا هغه د زړه خبره په اشاره هم خلکو ته ښایي. او دا هم پکښې کې راځي چې لاسونه پورته کوي، لکه دلې چې عسکر سړی دري براوی لاسونه پورته کړه، معنا تلاشي. دا لاسونه د تسلیمۍ معنا ده چې زه تسلیم یم، لاسونه مې پورته کړي دي. دا هم ته الله ته تسلیمي وکړه چې لاسونه پورته کړي، چې الله پاک یا هغې نه خود به غلطۍ راسه سوي تسلیم د امر غلم الله اکبر. نو داس حضور چې سړی کوي، داس نه چې په رفتار کې لاس رب پټو پرو غځای وغورځي، الله تبارانیت وتړي چې راسه سم پټه واکه ویل ته داسې یو کار کوي لکه معراج. دا صلات خو معراج المؤمن دی. نو سړی چې عبادت ته ځي په څه نازو نخرو باندې ځي، په څونه آداب باندې ورځي، چې یو ښه مجلس ته ورځي، د قاضي مجلس ته ورځي، په ډېر ادب باندې ننوځي. دلته هم چې ته په لمانځه کې ننوځي، دخول کوې په ډېرو آدابو باندې به یې. نو دته قانتین ده وقومو تاسې درېږئ لله الله عز وجل را قانتین عاجزي کوونکي. په بل تفسیر کې د قانتین معنا راغلې ده، قانتین معنا ساکتین. ساکت څه معنا؟ چپ. هغه پخوا چې تا کومې خبرې کولې د خلکو سره مجلس د هغه څه نه اوس را منع یې. صحابي روایت کوي، وایي دغه آیات چې لا نه و نازل سوي، په لمانځه کې وار د واره خبرې روا وې. یو سړی برالی جامه به ولاړ او باره به دا بغل چې دی ورسره درځي، هغه ته بل څو رکعاته مو کړي دي، هغه به ورته یو ورسره تېر سوی دي یا دوه رکعاته، باره به د نیت پسې وتړي، ما ځان ته بیا معلومات وکړي چې معنا که ملا سلام وګرځوي، باره به زه دغونه رکعاته په ما پسې پاتې دي. دا خبرې جایزې وې. حتی یو سړی به پر لمانځه ولاړو، زه یا بل هلک به تېرېدی، باره به ورنه کړه هلکه پلانی کار در سره وکړم، ولاړ پر لمانځه باندې دي. دا روا وې. دغه آیات کریمه چې نازل سو، باره خبرې منع سوې، حرام سوې. نو دواړه تفسیر یې سي په عاجزي او چف. ام به عاجزه یې، ستا حرکات به غلط نه یې، پلا په ژره ګرویه دا رقم چمونه کوي، بله پلا لنګوټه سمه بیا چیش کوي، بیا پزه پاکوي، په لمانځه کې ولاړ دلته شیان راکاږي د پزې څخه. دا ټول شیان د قنوت و د عجز سره ټکر لري. الله قانتین تورې ورسره ویلی دي. پسې رب العزت بله خبر فرمایي چې دا محافظه د لمانځه چې تاسې کوئ تر څه وخته بیا کوئ.
الله وایي فإن خفتم که چیرې تاسې بیراده است د دښمن سره جنګ شروع دی په جهاد کې په سنګر کې ادي ولاړې فرجالا د پیو د رجال تر منځ چې دی پیل وردم فصولو رجالا بیا نو ادا کوي رجالا پیاده چې ولاړ یې او رکبانا یا سپاره لمونځ دغسې ټینګ شی دی چې په جهاد کې پر آس باندې سپور یې دونه بیرې اخیستې وې چې که زه پر منځه ودرېږم دښمن راځي حمله کړي نو پر آس سپور ورسه تحریمه وتړه بس پر هغه آس یې کوه اگر چې مخکې قبلې ته نه دی لا پروا نه لري دښمن د دې خوا دی ستا جنګ دی د لمرخاته خوا ته قبله دې شاته ده آس د دغه خوا ته مخامخ ودروه خپل لمونځ کوه په اشاره رکوع کوې رکوع معنا سر ټیټوې سجده نو تر هغه لا یو څه سر ټیټوې داسې نه چې د آس پر ځین باندې سجده کوي یا په اشاره باندې د ستا رکوع سجده خو په ځغاسته کې بیا نه کوي چې آس ځغلي په تراټ یا ته پیاده یا په ځغاسته کې لمونځ کوي جنګ شروع دی تورې سره غورځي دلته بیا لمونځ کوي ګوره قرار غواړي یا په پیاده پر پښو باندې ولاړ رجالا دغه ته ویل کېږي چې پر پښو ولاړ دی په ارامه باندې لمونځ کوي خو د دوام حالت دی ام د خپل لمونځ وکړه رکوع سجده دې نه سو کولی په اشاره یې کوه ته دښمن در نظر لاندې ونس یا که بیخي د ډېر وام حالت غلبه و نو پر آس باندې سپور واوسېږه پر خپل موټرسایکل باندې سپور چالان یې ودروه د هلته خپل لمونځ کوه پر دغه ځای باندې دا وایي دغونه مهم امر دی الله دا ورسره ملګری کړی چې ورتاسې د لمونځو محافظه کوئ څنګه د جنګ حال یې را درته را حاضر کړي چې په جنګ کې لا چاره نه لري لمونځ چټۍ نه لري مګر په جنګ کې که داسې خطرناکه حالت راغلی چې بهرن نه پر پښو درېدای شوې ځغاسته یې غوښتله نه پر آس باندې سمدم آرام تا کولی شو چې آس سمدم ودرې ځغاسته یې غوښته نو یې قضا کړه امام شافعي وایه په هغه ځغاسته کې بیا کوي خپلې اشارې کوه لمونځ کوه امام ابو حنیفه رحمه الله وایه په ځغاسته کې نو لمونځ نه کېږي دلته نو قضا کړه د خندق په ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 یا 4 لمونځ قضا کړه ولې قضا کړه خو خاوره چلول و کار غوښتله دلته د کافرانو مقابله شروع دستي شروع کېدله دونه ټیم نه و چې لمونځ سوی ولې پیغمبر قضا کړه نو که په ځغاسته کې کېدای خو پیغمبر هم په دغه ځغاسته تګدو کې کولی شي اصحاب هم کولی شي ولې نه وکړي نو په خبره تاسې پوه سواست نو د لمانځه محافظه د جنګ په حالت کې چې د بیرې حالت ام کېږي خو امام ابو حنیفه رحمه الله قرار شرط بولي ځغاسته به نه که په ولاړې پر پښو ولاړې هم به ولاړ یې یا که پر آس هغه آس به هم ولاړې نه ستا په ځغاسته کې نه د آس په ځغاسته کې کېږي او د قبلې مخامخ کېدل په هغه ګړي کې نه غواړي هغه تا ته معاف کړي قبلې ته دې نه مخامخ خپل لمونځ کوه پسې الله پاک وایي په اذا هغه وخت امنتم چې تاسې په امن کې سواست فاذکروا الله نو بیا الله ذکر کوي د دغه فذکرو چې بیرته د هغه لمونځ مراد دی داسې نه ویلو چې فصولو فذکرو یې یاد کړي ولې خو لمونځ ګرده د الله ذکر دی د سبحانک اللهم سراونه ستر سلام علیکم پورې خو ګرده د الله تعالی ذکر دی که نه دی نو د لمانځه څه په ذکر تعبیر وکړي فذکرو نو یاد کړي الله پاک چې په امن کې سواست څنګه یاد کړي کما علم لك الله چې ښوولی وکړو مو تاسې ته ما پر هغه رقم باندې لم تکونو چې تاسې نه واست تعلمون چې تاسې علم ولرئ واره چې د اسلام راغلی د خلکو لمونځ زده و کله یې زده نو چې مې وزده خو الله وروښي الله وایي څنګه مې در وښي خو ولاړه و رکوع و سجده سمدم ګرده شیان یې غوښته چې د امن حالت راغلی بیا به بیرته پر هغه رقم کوي داسې نه چې په جنګ کې په دغه رقم په ولاړه په اشاره راته روا سو پر آس راته روا سو د امن په وخت کې چې دوی چې هلته په وتاکو کې هم بهر لمونځ پر آس باندې په سپرتیا باندې کوي یا ولاړې رکوع و سجده نه کوي په اشارو باندې کوي نو الله اوس بیا څه پېښ اوس خو د امن حالت دی د امن حالت چې بیرته به لمونځ پر هغه رقم کوي لکه په هغه عادت کې چې دې کوه چې ستا واره نه اوس د الله دروښ هغه دې څه رقم کوه ترجمه خو به نو بیا انشاءالله نه درڅ ورکېږي په دغه 2 آیاتو کې د لمانځه ټینګار درته یاد کړي او د طلاقو د ښځې د طلاقو د مهر د عجه په دا مابینځ کې دا 2 آیات بیرته ولې ورواچو دغه اشاره الله درکړه چې په معاشره د معاشرې په خدمت کې اخته یې که په معاملاتو باندې اخته یې لمونځ به یې رایه نه دغه د طلاق مسلې شروع دي په دا مابینځ کې الله اجر دغه ورواچو چې معنا د دماغ یې مه باسه لمونځ ستاسې دغسې مهمه غوښتنه ده چې په هېڅ مسله کې دا نه پاتېږي دا درڅه غوښت غواړي په یو حدیث شریف کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل که چا لمونځ په قصد سره پرېښوه کافر دی په بل حدیث کې راځي چې د کافر او د مسلمان تر مابین فرق په لمانځه دی نو چې لمونځ نه کوې ستا او د کافر فرق څه دی خو پر هغه وخت هغه سکیر چې پر دا بل اړولي په هوټل کې چای ورته پرتي اذانونه اوس لمونځ قضا سي ستا هم زه جنو پر څه شي وپېژنم چې ته مؤمن یې که نه یې مؤمن چې یو سړی د مثال په طور 12 کاله یا 13 کاله چې نه د اختر پر لمانځه ووینې نه د جمعې پر لمانځه ووینې نه پر نفل ووینې نه پر فرض ووینې نه په ناسته نه په ولاړ دغه ته اوس ته څنګه مسلمانه دغه هم د مسلمانانو په اجره کې ښخېږي هم به ملا صاحب ته غسل لمونځ وکړي دا اوس کوم انصاف دی نو دا لمونځ چې پیغمبر علیه السلام دغونه مهم کړي چې د مسلمانو د کافر فرق په لمانځه باندې دی که یې لمونځ کوه بس پوه سه چې مؤمن دی
او که نه کوه نو حکم نسی پر کوله چې ته اوس مؤمن یې که نه. نو په دې ځای کې چې د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه وایي که په قصد بې ضرورت و بې عذره د چا څه لمونځ قضا سو سم دم لکه پیغمبر چې وایي چې کافر دی کافر دی. امام شافعي رحمت الله علیه او دغه رقم امام مالک رحمت الله علیه ما کې په قصد لمونځ پرېښاوه د کافر نه ورته وایو مګر وټینګوو یې د اسلامي حکومت حکم دغه دی باره به دا سړی راټینګ نو به چلاخه ورته کش کې باره به ورته وایي چې توبه کاږې که څه چل که توبه وکړله چې بیا مې توبه ده که بیا ورسه هر وخت زما پوښتنه کوه د کلي د ملا ځکه زه په سب کې نه وم بیا ملامت نو دي لک او که توبه هم نه کړله نو باره دې مړ کړي چې داسې خبرې ته متوجه ګوره د امام مالک امام شافعي رحمت الله علیه د قتل حکم ورکوي که توبه نه کړه د کافر فتوا نه پر باسي چې دا کافر دی نه دي کوي لمونځ خو ګناه کبیره یې کړې ده کافر د کومې خوا دی که داسې په مضمون کې امام احمد رحمه الله څه ویل هغه ویل چې پیغمبر وایي کافر دی نو کافر. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي دی چې په قصد سره لمونځ پرېږدي هېڅ یې نه دي کړي نو دا سړی به ټینګ چې ټینګ یې کړو باره به ورته وایي چې توبه وکړه که توبه نه کړله بندي کوو یې جیل ته واچوه جیل ته به در څه وخت چې یا توبه کړي یا په هغه جیل کې مري د ده رایله کېدی بیا نه حسابه دی چې پر دی دونه کلونه قید ایستلی دی دی عمر قید دی دی چې خلاصېږي دی به فقط په توبه خلاصېږي چې ده خلکو ته راویې غوښته ضمانت یې ورکړي چې زه لمونځ کوم توبه مې دباره بیا د جیل ایله کې کنې په هغه جیل کې به مړ کېږي خدای دې وکړي شپېته کاله دورې پر تېرېږي. ابو حنیفه رحمه الله تر امام شافعي و تر امام مالک رحمه الله یو څه ښه ورسره وکړو ول خو توبه دې ځینې طلب کړه چې که توبه نه کړه قتل دې سي. امام صاحب یې توبه دې ځینې طلب کړه چې که توبه نه کړه جیل ته دې واستول سي. شاهي مهمانخانه جیل پیژنې دا شاهي مهمانخانه د موت ډوډۍ مقرره ده دورې ورته ناست لټان خو ځان بندي کوي خو ډوډۍ نشي ګټلی او دورې باره مقرره ده. نو امام ابو حنیفه رحمه الله دغه سړی چې بېجنه دی لمونځ نه کېدی شاهي مهمانخانې ته ولېږي. نو دا حکم چې څو ښه پر امام صاحب سوال واردېږي چې د پیغمبر دغه حدیثونه نو څه پکې چې څوک په قصد بې عذره لمونځ پرېږدي کافر دی او ته وایې یا نه دی کافر. امام شافعي صاحب نه دی کافر امام مالک صاحب نه دی کافر مازې ګناهکاره دی یا یې مړ که یا یې بندي که کافر مو ورته وایي. د دوی د طرفه څخه د دې تفصیل دا دی برای دا حدیث چې دی پر خپل ظاهر نه دی حمل دا داسې مثال لري ګای ګای تغلیظا حکم یو څوک کوي حکم هغه سنی تغلیظ کوي بیرایي لکه خپل پلار چې و خپل زوی ته ګای ګای وایي که ما بیا پر دغه کار ولیدې بیا ولاکه د ژوند څخه راڅه وکړي وی نو وژني خو یې چې د هغه په زړه وخک ورننیستله چې نو بابا څه رقم سړی دی خو وژني مې ګر سره دا رقم یې کوي هغه خو نو د ده د هغه څخه ضرب شدید مراد چې معنا ولې چې ستا غوږونه بیا زه څو واره در تاو کړم لکه د رباب ګوشمالې اورېده چې دا خواري بیا زه پر تا تېروم مګر مرګ یې مراد نه دی. نو لکه به دا زموږ په مجلس کې چې دغسې خبرې تغلیظان ګای ګای کول کېږي چې بیا به دې مړ کړم وژنم دې الله عز وجل د الله رسول هم ګای ګای دغسې تغلیظي احکام صادروي چې هغه مؤمنان وبېرېږي. نو پیغمبر علیه السلام د تغلیظ په اعتبار مؤمن ته ویله چې که دې لمونځ په قصد نه کوه یاره نو کافر یې ستا او د کافر نو باره څه فرق کېږي دا یې مازې تغلیظ ورکوي معنا باره نو ستا د عمل د لارې خو نو لکه کافر داسې سوي سمدم حکم او فیصله څوک نشي پرېستی پر تاریک الصلاته باندې ها هغه جزا یې هغه د شریعت ټاکلې ده. ابو حنیفه ابدي بند ورلروکي تر څو چې توبه کوي. نو الله عز وجل دې موږ ټول لمونځګزاران وګرځوي. الله دې زموږ په کور کې د لمانځه اهمیت پیدا کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.